حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان قدمونه به د ځای نه ونه خوځي څو تپوس ترې کوي عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. عمر څنګه تیر اویا کاله څنګه تیر شو؟ د اویا کالو جدا حساب. خو د شباب د ځوانۍ د بلوغ نه واله تر 40-45 کالو پورې ته ځوان وي، ته زلمی وي، ته نوجوان وي، تا کې طاقتونه پوره. نو دغه ځواني دا دې په څه کې تېره کړې ده؟ د لوبو د کرکټ په میدانونو کې، کنا د دنیا په سختو سختو کارونو کې، مزدوریانو کې. الله رب العالمین به تپوس کوي. او که د الله په دین کې تېره شوي د الله نه به خلاص شي، او که د الله په دین کې نه تېره شوي نو انسان د الله رب العالمین مخې ته په جواب کې بند دی. که موږ د اسلام د ځوانانو تاریخ وګورو او بل طرف ته د خپلو ځوانانو ته وګورو، زموږ ځوانان کم طرف ته لاړل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. د الله لعنت دی په هغه سړو باندې چې ځان د ښځو سره مشابه کوي. ای ځوانانو، کفار لګیا دي ډمان په ځوانانو کې تیاری، اجراګان په ځوانانو کې تیاری، دا په بوډاګانو کې هغوی نه تیاری، په دوی نه قبلی، په ځوان کل باندې د هغوی محنت شروع دی. نن زموږ د ځوانانو حال دې ته راغی چې د مخ او د یو زنانه په مخ کې ته فرق نشي کولی. د ځوان تنګې تنګې جامې فټ جامې اغوستې دي چې په هغې کې د ده دا ټول بدن ښکاره کېږي. داسې ځوانان موږ پیدا کړل چې په لاسونو کې بنګړي او کړۍ واچولې. داسې ځوانان هم شته چې د ځوانانو هغوی په خپو کې د زنانو پیزار پرېوته، سټایل او انداز او مزل هم د زنانو کوي، او په یو نوم او بل نوم باندې کفار رانه اخلي او د ښځو په شان کې لباسونه جوړ کړل. خو څه وکړو؟ هسې نه چې کفارم یو طرف او بل طرف ته بونځي. هغوی مسلمانانو ته د غرب د یورپ دروازې کلاو کړلې. دا ولې هغوی مسلمانان قبلی خپلو ملکونو ته په میډیا باندې چې ګورې د 10 او د 12 او 15 کالو ځوانان هغه د ترکیه او د دې نورو ملکونو په لارو ځي، څه په سمندر کې تباه شول او څه چې دی هلته ورسېږي. د هغوی خپله میډیا وایي چې دغه ځوانان، دغه واړه هلکان چې د دې ملکونو نه یورپ ته ځي د پیسو دپاره، اکثرو سره جنسي زیاتی کېږي، اکثره جنسي ځورونو سره مخامخ کېږي، اکثرو بېعزتیانې وشولې. د هغې نه علاوه چې یو څوک هلته روغ جوړ ورسېږي، د هغه هلته څه حالتي جومات په سترګو باندې نه ویني، د الله او د دین نه نه خبر، هلته د کفارو سره میل جول. او موږ پیسو راواغستلو، تکړه تکړه ځوانان یا لوپران شول یا په پردي ملکونو کې یورپ ته م ولېږل، اخر کې هغوی هم عیسایان شي. نن زموږ ځوانان هغوی سره دا غم دی چې ښه لباس واغوندم، ښه جامه واغوندم او ښه موبایل د ځان سره پیدا کمه او چکرې وامه، په یو پارک او په بل پارک کې ګرځمه. ځوانان هم دغه طرف ته لاړل. منګه مشرانو هم ځوانان ایله کړي دي چې کم ځوان کم هلک دکان کوي، پیسه راوړي، کاروبار کوي، هغه د منځونو نه موږ نه خبره په کورونو کې غفلت راغی. د زموږ او ستاسو خویندې میندې ځوانانې جنکۍ بازارونو ته روانې، موبایلونه ورسره په لاس کې، په فحشا کې مبتلا. نو بیا چې د ماشومانو سره څوک بدکاري وکړي او بیا یې وژني، وایي دا څوک ګناهګار دي؟ عزتمندو، دا دجالي میډیا، دا د شیطان میډیا، په دې چینلو باندې فحاشي دوی خوروي. دا د فلمونو او د ډرامو څه مقصد دي؟ هغه دوی خوروي. دا ګانې بجانې، دا ټنګ ټکور، دا د میوزک دمان دوی را کولاو کړي دي او دوی سپورټ کوي. بیا چې کله د ځوانانو خواهشات دوی را وپاروي، هغوی ماشومان یې نه ګوري، قتل یې کړي. بیا وایي ذمهوار څوک دی؟ ذمهوار همدغه میډیا ده، ذمهوار همدغه چینلې دي. دا د فحشا
چینل بندې کوي زمونږ ځوانان تاسو خراب کړل په همدې فلمونو کې دوی ته د تمانچې چلو ښودلی شه په همدې فلمونو کې د غلا او د ډاکې چلې ورته وښوده په دې فلمونو کې د سګرټ د څښلو او د منشیاتو چلونه ورته ښیي ځوانان یې تباه کړل بیا وایي څوک ذمهوار دي همدغه میډیا ذمهواره ده دا ډمان ذمهوار دي دا دوی چې ورته فنکاران وایي دا د دې ذمہوار دي ولې ځوانان فحشا ته راکاږي ځوانان بې کنټروله شي